د سین دویم درس ته راځو او لیکو سین الف ز. هغه تیر درس کې موږ او تاسو سین الف لیکلي و، څه ترې جوړو؟ دا شی سا، او ز که ورکو دلته څه ترې جوړیږي؟ ساز. خو که الف مخته راوړو او دلته سین ولیکو، دواړه سره یو ځای شي، څه جوړ شو؟ اس. اس خو پیژنئ. ګورئ سین الف سا ده، که الف مخته کو سین وروسته کو، اس ترې جوړ شو. که الف وي سین وي الف وي نون وي، بیا څه ترې جوړیږي؟ اسان. اسان یا اسونه، او چې د سخت مقابل کې هم راځي. ګورئ له دې ټکو موږ دا زده کړه چې سین که مخکې وي شاته توري پسې راسي، تر ډیره له تورو سره یو ځای کیږي. خو که له سین نه مخکې الف راغی، الف بیا څنګه کیږي؟ بیل لیکل کیږي. خو که له سین نه الف وروسته راسي، بیا څنګه لیکل کیږي؟ ګډ لیکل کیږي. الف سین میم الف نون. ګورئ آسان دی، خو الف سین نه وروسته میم راغی، بیا الف راغی، څه ترې جوړ شو؟ اسمان. یعنی الف سین الف نون دی، که دلته میم منځ کې ورکو، الف شاته پاتې سي، سین ترې مخته راسي، څه ترې جوړیږي؟ اسمان. اس. باور. اس لري. هغه پر اس سپری گی. ز هم اس لرم. سمون هم اس لري. و صحیح شو؟ مخکې ویل وای مکه او مکه، چې ویل سمون هم اس لري وای، اوس ټیک ده. اس باور اس لري. هغه پر اس سپریږي. زه هم اس لرم. سمون هم اس لري. اس باور اس لري. هغه پر اس سپریږي. زه هم اس لرم. سمون هم اس لري. بس راځو د تورو تمرین ته. الف واو سین، دا درې واړه یو ځای لیکل کیږي، څه ترې جوړیږي؟ اوس. ګورئ که واو نه وي الف او سین یو ځای شي، اس دی. خو که د الف او سین ترمنځ واو راغی، څه ترې جوړ شو؟ اوس. سین واو الف لام. سین واو ګډیږي، الف او لام یې څنګ ته راځي، څه ترې جوړیږي؟ سوال. سین واو یې سوی. سین او واو ګډ لیکل کیږي، یې څنګ ته راځي، څه ترې جوړیږي؟ سوی. سین کاپ واو ری. سین او کاپ ګډ راځي، واو ورسره ګډ لیکل کیږي، ری لیکل کیږي. سکور. که مو نه وي لیکلي، دا شی لیکل کیږي. اوس سوال سوی سکور. ګورئ واو چې له سین مخکې و بیل و ترې، خو که له سین نه واو وروسته راغی، سین نه واو ګډ ولیکل شو. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ، او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب یا زنګوله کړئ او نور ملګري هم ورباندې خبر کړئ. الله مو مل شه.